د یعقوب مجاهد تازه وینا زړونه وګټل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. یعقوب مجاهد د چین، ایران او پاکستان له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې د پولو پر امنیت ټینګار کړی. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د چین، ایران او پاکستان هیوادونو له ځانګړو استازو او سفیرانو سره په کتنه کې د سرحدونو د امنیت پر ټینګار کړی دی. د طالبانو د دفاع وزارت سه شنبې د سلواغې پر 10مه په یوې خبرپاڼه کې د افغانستان د سیمه همکارۍ د ابتکار ناستې تر پای ته رسیدو وروسته د محمد یعقوب مجاهد او د 11 هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی دی. د خبرپاڼې له مخې له یادې لیدنې وروسته مجاهد د چین، ایران او پاکستان له استازو سره جلا غونډه کړې او دوی ته یې د هیواد د ثبات او د پولو د امنیت د تامین له هیوادونو سره د متقابل احترام او اقتصادي همکاریو پر بنسټ د دوستانه اړیکو ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان چمتو دي په افغانستان کې د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو ژمنه وکړي. پرون طالبانو په کابل کې د څو هیوادونو د استازو او سفیرانو په ګډون د سیمه همکارۍ د ابتکار ناستې کوربه وو. په دې ناسته کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقي ویلي چې له هیڅ لوري سره د تقابل او شخړې غوښتونکي نه دي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیجینګ، تهران او اسلام آباد له طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. ورته مهال بیا په تیرو 2 کلونو کې څو وار طالب پولسات له ایران او پاکستاني پولساتو سره نښتې کړي دي.